السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن ویډیو کې به وایو انګلیسي جملې، هغه انګلیش جملې چې کومې روزمره کاریږي یا کولی شي یو ځای کې استعمال کړو. I'm trying for one last time. I'm trying for one last time. زه د اخري ځل لپاره کوشش کوم. I'm trying for one last time. زه د اخري ځل لپاره یو کوشش کوم یعنی. It's not related to me. It's not related to me. دا زما پورې اړه نه لري. It's not related to me. دا زما پورې اړه نه لري. یو خبره یا یو کار وي ته it's not related to me. ما پورې اړه نه لري. It will be useful for you. It will be useful for you. دا به ستاسو لپاره ګټور وي. It will be useful for you. دا به ستاسو لپاره ګټور وي. If I request something. If I request something. که زه یو څه غوښتنه وکړم. If I request something. که زه یو څه غوښتنه وکړم یعنی که چېرته یو څیز درنه وغواړم. Both of us work there. Both of us work there. موږ دواړه هلته کار کوو. Both of us work there. موږ دواړه هلته کار کوو. I'm thankful to him. I'm thankful to him. زه د هغه څخه مننه کوم. I'm thankful to him. زه د هغه څخه مننه کوم. We are still suffering. We are still suffering. موږ لا تر اوسه ځورېږو. We are still suffering. په یو سخته کې ګزاره کول او هغه وخت تېرول هغې ته suffering ویل کېږي. We are still suffering. موږ لا تر اوسه ځورېږو یعنی جریان کې یو. I didn't get job in factory. I didn't یا I did not get job in factory. ما په فابریکه کې کار ترلاسه نه کړو. I didn't get job in factory. ما په فابریکه کې کار ترلاسه نه کړو یعنې کار مې وانه خستو فابریکه کې. He is in bad condition. He is in bad condition. هغه په بد حالت کې دی. He is in bad condition. هغه په بد حالت کې دی. He doesn't even care. He doesn't even care. هغه حتی پروا نه کوي. He doesn't even care. هغه حتی پروا نه کوي. I cooked for myself. I cooked for myself. ما ځان لپاره پخلی کړی. I cooked for myself. ما ځان لپاره پخلی کړی. I thought to ask you. I thought to ask you. ما فکر کاوه تا نه پوښتنه وکړم. I thought to ask you. ما فکر وکړو چې تا نه پوښتنه وکړم. I kept asking him. I kept asking him. ما ترې پوښتنه کوله یعنی لګیا چا نه مسلسل پوښتنه کوي د یو څیز باره کې ته ورته وایي I kept asking him. ما ترې پوښتنه کوله یعنی خو بیا هم راته څه ونه ویلې. I kept asking him یعنی پوښتنه مې ترې همداسې تکراري ډول باندې کوله. Hang it somewhere. Hang it somewhere. یو ځای کې ځوړند کړه. Hang it somewhere. یو ځای کې ځوړند کړه. Don't mind his words. Don't mind his words. د هغه په خبرو خفه نشي. Don't mind his words. د هغه په خبرو خفه نشي یعنی د هغې په گفتگو سره خفه کېږه مه. Can I eat peacefully?
Can I eat peacefully? آیا زه په آرامه سره خوراک کولی شم؟ Peacefully آرامه سره په قلاره. Can I eat peacefully? کوم ځای کې شور غوبلې ته ورته Can I eat peacefully? آیا زه په آرامه سره خوراک کولی شم؟ These are the remaining items. These are the remaining items. دا پاتې توکي دي. These are the remaining items. دا پاتې توکي یعنی پاتې شوي شیان دي. Any more instructions? Any more instructions? نور لارښوونې شته؟ Any more instructions? څوک درته لارښوونه وکړي دا دا کار به کوې ته Any more instructions? نور لارښوونې خو پلیز به سره ولګې نو لکه ښه په لایټ طریقې سره به شي. Any more instructions please? Get that on time. Get that on time. په وخت یې راواخله. Get that on time. په وخت یې ترلاسه کړه په وخت یې یعنی راواخله. He stayed at home. He stayed at home. هغه په کور کې پاتې شو. He stayed at home. هغه په کور کې پاتې شو. It's been a while since. It's been a while since. یو څه موده کېږي. It's been a while since. یو څه موده کېږي یو څه وخت کېږي. Move aside please. Move aside please. مهرباني وکړه یو خواته شه. Move aside please. مهرباني وکړه یو خواته شه. I'm unable to eat. I'm unable to eat. زه نشم کولی وخورم. یعنی زه نشم کولی خوراک کم. I'm unable to eat. زه نشم کولی وخورم. After knowing this. After knowing this. په دې پوهېدو وروسته. After knowing this. په دې پوهېدو وروسته. یعنی مثال زرتم دا کار دومره ښه نه دی خو بیا هم یعنی ته پوهېږم خو بیا هم دا کار کې. After knowing this. یعنی په دې پوهېدو نه وروسته ته یعنی داسې کې. He slept hungry. He slept hungry. هغه وږی ویده شو. Sleep د sleep دویم حالت دی. He slept hungry. هغه وږی ویده شو. دا و د نن ورځې انګلیسي جملې روزمره کارېدونکي انګلش جملې.